روژې د اجر او ثواب په باره کې الله جل جلاله فرمایلی دي چې روژه زما لپاره ده، اجر او ثواب یې زه ورکوم. ښه راغلاست. د روژې ماښام خپرونه د کوربه زه عبدالواسع احمدي یم. پیل یې په یو حدیث شریف کوو، خو نننۍ خپرونه کې تکړه ملګری حکمت عادل لرو چې له ده سره زموږ د بحث مستقیمه اړیکه د روژې سره ده. راسره پاتې شئ. انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. صحیح ژباړه: په تحقیق سره چې زه له بشپړو اخلاقو سره رالېږل شوی یم. بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې مخکې مې وویل په خپرونه کې راسره میلمه حکمت عادل دی. عادل صاحب خپرونې ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه داسې ده که روژه تاسو راته له خپل اند څخه تعریف کړئ. ډیره زیاته مننه احمدي صاحب. په سر کې خو تاسو ته او ستاسو د خپرونې قدرمنو مینوالو ته سلام، آداب او احترام. روژه خو لکه څنګه چې علماء کرامو هم بیلابیل تعریفونه ورته کړي دي، د عوامو خلکو ته هم دا معلومات شته، ټولو مسلمانانو ته دا معلومات شته چې روژه څه ته وایي. خو زما په نظر روژه د الله جل جلاله لخوا د مسلمانانو لپاره یوه تحفه ده، یو فرصت ده چې مسلمانان په دغه میاشت کې د ګناهونو له هغه درنو پیټو نه، د ګناهونو له درنو انبارونو نه، همدارنګه له ناوړه عادتونو نه، له ناوړو کردارونو نه په دې کې ځان خلاص کړي. نو زما په نظر روژه چې ده د مسلمانانو لپاره د خدای جل جلاله لخوا یو ګیفت ده، یوه ډالۍ ده چې مونږ ته یې راکړې ده. ډیره زیاته مننه عادل صاحب محترم. دوهمه پوښتنه داسې ده که راته ووایې چې د روژې د خوړلو لپاره شرعي عذرونه څه دي؟ احمدي صاحب ډیره ساده ده، انشاءالله ټولو ته به دغه شرعي عذرونه معلوم وي. لومړي سر کې خو ماشومانو باندې روزه نشته. ماشومانو ته جایز ده چې هغه ماشومانو ته چې د بلوغ حد ته نه وي رسېدلي ورته جایز ده چې روزه وخوري، روزې نیول ور باندې نشته. دویم ناروغانو ته، هغه ناروغانو ته چې روژه نیول ورته ستونزه پیښوي یا ستونزه ډیروي، نو هغو لپاره روژه خوړل جایز دي، یعنی کولی شي روزه وخوري او بیا یې وروسته کفاره ادا کړي یا هم بیرته هغه قضایي راوګرځوي. دریم هغه مسیرانو ته چې هغه ته په عامه اصطلاح شیخ فانی ورته ویل کېږي، یعنی دا چې د ډیر عمر وي او د عمر لحاظ روزه نشي نیولی، نو په هغوی ته جایز ده چې بیا وروسته د روزې په بدل کې فدیه ورکړي. دغه کسانو ته چې نومونه یاد شول روزه جایز ده چې دوی روزه وخوري او وروسته یې بیا ونیسي. خدای دې اجر درکړي عادل صاحب محترم، ډېر زیات مننه. بله پوښتنه داسې ده یو مسلمان باید په روژې کې د خپل ځان لپاره څنګه اخلاق غوره کړي؟ دی باید په ټولنه کې په کلي او کور کې له کوم ډول رویې څخه کار واخلي؟ احمدي صاحب د اخلاق په تړاو کې وایم، اخلاق که په روزه کې وي او که بغیر له روزې وي نو د اسلام مهم اصل ده. په روزه کې هم باید یو روزتي خپل اخلاق سره ډیر پام وکړي. هغه د روزې له آدابو څخه یو اخلاق ده. که ووایم چې الله جل جلاله په فرایضو باندې خوښیږي خو په آدابو باندې تر ټولو ډیر خوښیږي. لکه لمونځ کې چې کوم مستحبات دي، آداب دي، په لمانځه په ترسره کولو باندې الله جل جلاله خوښیږي، خو دا چې آداب یې وساتل سي، د آدابو رعایت یې وساتل سي، ډیر پې خوښیږي. نو روزه هم همداسې ده، باید هغه اخلاق هغه آداب وساتل سي. له نورو سره که څوک بدخلقي کوي، همدارنګه بد اخلاقي کوي، له نورو سره ګزاره سخت وي، د نورو ګزاره ورسره سختېږي، نو یوه بشپړه روزه نسو ورته ویلی، یو بشپړ روزتي نسو ورته ویلی. عموم کې که ووایم بغیر له اخلاقو بغیر له آدابو روژه نیمګړې ده، پوره او تکمیله روزه نسو ورته ویلی. ډیره زیاته مننه عادل صاحب محترم. واقعیت چې ښې لارښوونې مو وکړې،
هیله ده چې اوریدونکو دغه د تا خبرې پوره اورېدلي. ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې در سره برخه واخیستله او خپل وخت یې موږ ته راکړ. که په اخر کې خپل پیغام اوریدونکو ته ووایه. ډیره زیاته مننه احمدي صاحب، له تاسو څخه هم او له هر هغه چا مننه چې زموږ غږ د روزي ماښام په خپرونه کې اوري. غوښتنه مې له ټولو دا ده چې د روزي په مبارکه میاشت کې د روزتي دعا نه ردیږي، نو د خپل هیواد په حق کې او همدارنګه د خپلو والدینو په حق کې او همدارنګه زموږ په حق کې د الله عزال رب له لوی دربار څخه دعا وغواړي. ډیره زیاته مننه احمدي صاحب چې وخت مو راکړ. الله مو مل. بیا هم ډیره زیاته مننه قدرمن عادل صاحب. درنو اوریدونکو له تاسو څخه هم ډیره زیاته مننه چې خپرونه مو تر پایه پورې واورېده. هیله لرم چې کوم مسایل مو نه وو زده دلته مو زده کړي وي او له مثبتو لارښوونو څخه استفاده وکړئ. بیا هم ډیره زیاته مننه په خپرونه کې که راسره ګډون کوئ. د خپرونې د واتساپ شمیره په ویډیو سکرین کې شته، راسره ګډون کولی شئ او خپل معلومات مو تر ډیرو اوریدونکو که غواړئ ورسوئ په خپرونه کې راسره ګډون وکړئ. ډیره زیاته مننه بیا هم تر بلې خپرونې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تر هغو د خدای په امان، ښه وخت، ښې شېبې او ښه روژه ولرئ.